زما د مور نوم فاطمه ده. هغه هر وخت ډېر کار کوي. ما له هغې څخه ډېر څه زده کړي. کله چې زما مور ډوډۍ پخوي، زه هم پخلی زده کوم. کله چې هغه ګلانو ته اوبه ورکوي، زه له هغې څخه د ګلانو اوبه کول زده کوم. کله چې هغه جامې پریمنځي، زه هم د خپلو جامو پریمنځل زده کوم. کله چې هغه زموږ جامې وچوي، زه هم د خپلو جامو وچول زده کوم. زما مور ماته یو بایسکل واخیست او هغې ماته زده کړل چې څرنګه یې وځغلوم. زه خپل بایسکل چلوم، نو زما مور زما د تګ پر مهال موسکا کوي. وی د شپې لخوا زما مور تخت چمتو کوي. زه هم د تخت چمتو کول زده کوم. د خوب له وخت څخه مخکې زما مور ماته کیسې وایي. کله چې ماته خوب راځي، زما مور ماته الو للو وایي. زه مې د مور سره ډېره مینه لرم.